अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फरज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल क़ुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यित सलासतुन फ़यरजिउ इस्नानि व यब्क़ा मअहु वाहिद यत्बउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फ़यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यब्क़ा अमलुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अज़ल्लि सुहबि स्वलातिन मिनका दाइमतिन अलन नबिय्यि बिमुनहल्लिम व मुनसजिमी मारन हत्ता अज़बातिल बानीरि हुसबह व अतरबल ईसा हाज़िल ईसी बिन्नगमी सुम्मा रिद्वा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आल वस्सहबा सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मी वल करमी मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ पढ़ें। हज़रातो दा इल्म दा अल्लाह पे जनाब की ढेर लुए मुकाम लगी यो अमल दे और यो इल्म दे इल्म ढेर पूर्त शहीदी और दे बा हत्तल वसाद दूद हासिल वुलू कोशिश करी दे बारक ही शकीक बल्खी रहमहुल्लाह हातिमी असम रहमहुल्लाह दादी शकीक बल्खी शागिर्दो हातिम से हातिम असम देखपल उस्ताद शकीक बल्खी दे हातिम असम शागिर्द न तपोसु को
چې تا ما سره څونه موده شاګردي وکړه. وی صاحب 33 کاله پخوا به په دې علم ډېره زمانه لګېدله. ما تا سره 33 کاله شاګردي وکړه. استاد ته نه تپوس وکړو شقیقي بلخي چې حاتم اسما ته په دې 33 کاله کې زمانه څه یاد کړو. ډېر د غور خبره ده، فکر پې وکړه. 33 کاله شاګردي تا ما سره وکړه. تا زمانه څه یاد کړو؟ ورته وی صاحب په دې 33 کاله شاګردۍ کې ما تا نه 8 مسلې یاد کړې. 8 مسلې مې تا نه په دې 33 کاله کې یاد کړې. هغه ورته وی لا 8 مسلې 33 کاله عمر کې تا صرف 8 مسلې پخې کړې. وی صاحب دروغ نشم ویلی، دروغ خو ناروا دي. ما په دې 33 کاله کې تا نه 8 مسلې جوخت کړې، مکمل کړې. وی ښه دا دومره ډېره موده چې تا په 8 مسلو لګولې ده، دا کمی مسلې دي اته واړه. دې زمانه کې لکه خلک حدیث یو ځل ووایي بیا یې پرېږدي، 2 ځلې ووایي. دلته زما یو ملګری دی، شاګرد دی، د 45 کالو عمر زما شاګرد دی، عمر کې زما نه مشر دی. هغه ما سره لویه دوره 19 کرته وکړه. او بیا هم دې ما تپوس کوي چې کله به شروع کېږي. نو دلته کې داسې څوک چې هغه له صحیح قرآن شریف پورې شي دوی ډېر علم نه دی کړی. زه ورته ښکاره وایم تا څه کړي دي؟ تا منطق ویلی دی، عقاید دی نه دی ویلی، منطق دی نه دی ویلی، لویه نحوه دی نه ده ویلی. ټوله دلته کې زه څوک نه یم، یو سړی شته لیکن هغه په پرده کې دی. شه موضوع کې یو عالم شته، زما د حج ملګری مې دی د اول، او ډېر لویه هستي ده. خو هغه داسې چا سره ډېر میل میلاوېدل چا سره ډېر نه کوي. یو سخت زبردست انسان دی چې خدای ته متوجه دی. ته به تمام عمر په توجه الله کې تیری. ته خپل خدای ته توجه کا، خپل خدای وپېژنه. الله چې پېژنې معرفت ذات الله، معرفت صفات الله، معرفت افعال الله. ته به ذات ته خدای پېژنې چې خدای څه شی دی. شی خودی، خدای خو یقینا شی دی. دا الله دا تا څنګه پېژندلی دی؟ معرفت ذات الله تا څنګه کړی دی؟ معرفت صفات الله تا څنګه کړی دی؟
معرفت تا افعال الله د کارونو د خدای تا څنګه کړي ته ځان برابر کا تا خپل خدای څنګه پیژندلی دی تا نه که تپوس وشي چې خدای څه دی د دې ولی د خدای ولی دې ته وایي عارف بالله ولی دې ته وایي چې دی به الله پیژني سم به پیژني مولانا عبدالغفور سواد صاحب چې تاسو ورته وایي لندن ډېری بابا خبره کوله چې دله به خلک راتلل دی قادر یو صرف قادر یو ډېره دنیا به ورته راتلله ګیر چاپېره چارباغ کې وغیره کې علماء مشوره وکړه چې یا هلکه دی مولانا عبدالغفور له خلق ډېر زیات راځي دلته موږ له خلق راځي ډېر زیات او موږ ورته وزګاري کوو نه یاره داسې کار دی چې موږ د پسې غیبت کوو روزانه تم کوې زه کوم علما ټول را جمع شو مشران عالمان درمیانه عالمان کشران عالمان دا 15 شپېته کسان وی را جمع شو وی راځئ چې ورشو دې جومات ته هغه جومات کې تاسو تللی هلته کې دفن دی هلته دفن دی بس یو بله ناشیه واقعه ده بیا به چې ته ووایم زما خپله چې زه یو ضرورت لپاره هلته تللی وم او بس چې راوتېدم هغه پوره شوی زما هغه سره مناسبت دی ډېر زیات قادري دی که بس راغله وویل صاحب داسې کار دی چې موږ په تا پسې غیبت کوو چې یاره دلته هسې خلک راځي او که ده سره څه علم شته علم خو ضروري شی دی ولی الله سره علم ضروري دی یا خپل علم یا د پیر صاحب د پیر صاحب هم ډېر دی یاد لره که دی عالم نه دی خو پیر صاحب عالم دی دام ډېره ده چې د سره علم شته خپل ذاتي یا د خپل پیر صاحب او که نه او وی صاحب بس موږ تا نه تپوس کوو نن دا خبره خلاصو دا د غیبت وغیره خبرې بس نن ختمو مچه داسې مخکې لږ راځئ ښه چې پکې ټول راشي که خیري ښه وی بس نن دا خبره ختمه وی سواد صاحب دقسې وپټې راوخوځېدې خلک ډېر زیات دي ښه چې دقسې راوخوځېدې قرآن شریف راغلي دي په 28مه سپاره کې يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يفسح الله لكم چې تا ته ویلي شي چې ځای پراخه کا چې بل مسلمان هم پکې راشي یاد لره د دې نه خبرې یفسح الله لكم طالب الله په رزق کې پراخي وکړي ستا په قبر کې به پراخي وکړي ستا په دنیا وخت دا مسلمان چې دی د خیال ساتل دا یوازې نفلونه خو نه دي ته فکر کوه الله به تعالی په رزق کې پراخي وکړي یفسح الله لکم بالرزق والعمر والقبر تعالی به الله پراخي وکړي په رزق کې هم په عمر کې هم په قبر کې هم
خیر مولانا عبدالغفور سواد صاحب نے تپوسو کو چې ملا اوس ځان پوه کا خدای څه دی وی بالکل صحیح ده وی کینه لکه اوی وتوی چې ولی الله با عارف بالله لوی علماء دا وخت دی وختانه دی وخت کې لګ لګ پاتې شو سخ کال 35 اکابر علماء وفات شو 35 دا وی جانشین پیدا کېدل ډېر ګران کار دی هغوی خو څه کړي وو په ټول پاکستان کې ما یو ځان سره شمارلی دی ځکه د بیدل چې دی زمونږ تباهي ته وګورئ عالم د دنیا نه تلل موت العالم والله موت العالم د عالم وفات چې دی دا د عالم وفات دی ډېر خلک په هغې وجه یتیمان شي وی ملا الله څه دی ولی به عارف بالله وي بجلی چې راشي بیا دغه پکې ټولو لګوي ګرمي ده ډېره زیاته وی چې داسې کار دی چې الله څه دی نورې زما خپله خبره ده چې حاتم اسم د شقیق بلخي نه په 33 کاله کې اتم مسلې یادې کړي دي خبره به زه بیا کوم انشاءالله که ژوند به قو کړه د شروع کړه توحید پہ ذات توحید پہ صفات توحید پہ الافعال باغی دلائل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر دا درې واړه توحید توحید پہ ذات توحید پہ صفات توحید پہ الافعال دا الله د ذات پشان ذات ته چا نشته د چا نشته دا اچا دا الله د صفات او پشان صفات ته چا نشته دا الله کوم کارونه چې کوي هغه کارونه بل څوک نشي کولی پدې شروع کړه پدې درو خبرو توحید په ذات توحید په صفات توحید په افعال پدې لګیا یو غنټه چې وته دا سهار ټیم دی سواد صاحب لګیا دی یو غنټه وته په دویمه غنټه شروع کړه اوله غنټه کې په ټول خلک پیدل ټول پیدل څومره چې مشران علما درمیانه علما کشران ټول پیدل دویمه غنټه باندې چې شروع کړه نو بیا په مشران علما پیدل درمیان علما او کم عمر علما پی نه پیدل دومره خخ لاړو داسې علم زده کا تاسو کړي تاسو علم زده کړي بس صرف مشر عالم چې څونه مشرکیږي علم به دومره ځوانیږي د ځوان سړي نه علم ونه کې ګورې خراب به دي کې مشر نه به علم کوي چې دویمه غنټه پوره شوه په درېیمه شروع کړه په یو ځای باندې نه مخکې تیاری ورته کړې وې
خو نغزا په تپوس په درېیمه ګنټه یې چې شروع کړه نو هغه مشران هم پرې نه پوهېدل نو داسې څادرونه یې خوځول ځکه درې شپېته ته وایي څنګه چل دی وایي نه پرې پوهېږو هغوی ورته وایي چې صاحب بس کوې نه درېیمه ګنټه چې پوره شوه بس هغوی راپاڅېدل چې صاحب بس کا هله وایي څادر راکړه موږ درې پنځه شپېته علما تانه په یو وارې طریقه کوو په یو وارې ته طریقه وکړه پنځه شپېته علماو وی بس تا سره علم شته ته خدای پیژنې خدای وپېژنه تا زندګي دې تېره کړه ټوله زندګي تېره شوه تا خپل خدای ونه پیژنده وی صاحب اته مسلې مې یاد کړي دي په دې درې دېرش کاله کې وی ښه اوله مسله وایه زکریا صاحب رحمت الله علیه مبارک فرمایي وی چې تو وایه ما ته چې دا دون عمر دې تېر کړي دي چې دا څه مسلې ورته وی صاحب هغه تو مسلو کې یو مسله دا ده چې ما په یو حدیث کې سوچ وکړ الله په حدیث کې سوچ کول د لویو خلکو کار دی دا د برګوزیدو خلکو کار دی په آیات کې سوچ کول په حدیث مبارک کې سوچ کول دا د ډېر لویو برګوزیدو خلکو کار دی چې په الله نیازبین دي دا د هغوی کار دی ما یو حدیث کې فکر وکړو چې رسول الله فرمایي دا حدیث بخاري کې راغلی دی یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى معه واحد یتبعه اهله وماله وعمله خیر دی هغه ځای ته ځان ورسوی ښه اوی بچیه منزله به ګورې بیا دلته راځئ مونځ دلته نه کېږي ګورې ښه دلته به منزله راځئ دلته په دې نور ودرېږي خو دلته به ودرېږي لهذا د دې وجې نه چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې انسان مړ شي د ده سره د دریو څیزونو تعلق یو د خپلوانو رشته دارو او بل د مال ته پاتې شو او دریم د عمل مبارک فرمایي فیرجع اهله وماله ويبقى عمله دې چې قبر ته لاړ شي د مال تعلق ختم شو د ده د مال تعلق ختم شو هغه د وارثانو شو او دارنګې د خپلوانو تعلق ختم شو د مال تعلق ختم شو عمل د سره په قبر کې به پاتې کېږي عمل به سره په قبر کې د سره په قبر کې عمل وی ما په دې زما استاذه شقیق بلخي ما په دې حدیث کې سوچ سمجھ وکړو نو ما د دنیا خلکو ته وکتل چې څوک د چا د ښځې سره تعلق دی د چا د بنګلې سره تعلق دی د چا د تجارت سره تعلق دی د چا د دوستانو سره تعلق دی د چا د زامنو سره تعلق دی دا ما وکتل لیکن بیا مې وکتل چې دغه ټول چې تعلق د ښځې سره دی که د الواج سره دی که د مال سره دی که تجارت سره دی هغه د سره قبر کې نه پاتې کېږي او یو عمل د سره په قبر کې پاتې کېږي زما استاذه
ما تمام کارونه ټول پرېښودل، دوستۍ موستۍ مې ټولې ترک کړې او یو د نیک عمل سره مې دوستي وکړه چې دې ما سره قبر کې پاتې شي. هغه ورته وایي بچیه تا خو زبردسته مسله یاده کړې ده، که ژوند مخه وکړه خیر را روانې جمعه اوه خبرې لا پاتې دي. اخر کې استاذ به یو خبره کوي درته چې تا دا 15 کاله په اتو مسلو لګولي دي، دا په 100 کاله کې هم څوک نشي یادولی. ما د عمل د لاندې راوستي دي، یو په هغه ټولو کې دا را چې د ما تعلق د داسې شی سره وي چې دی ما سره قبر کې وفا کوي او چې د قبر نه را واپس کېږي هغه پرېږده. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. خیر دی هغه ځای کې سنت وکړې بیا دې خوا راځئ ښه هلته دې ګورې مونځ نه کېږي ګناهګار به شي ګورې ښه مونځ به راته ازان وکړي.